د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت اړوند د دعوت او ارشاد لوی ریاست د اصلاحي دینی او ارشادي برنامو له امله په امارتي ادارو کې بشپړ اصلاحات راغلي او د دعوتي چارو اغیز ورځ تر بلې زیاتیږي. د دعوت او ارشاد لوی ریاست رئیس مولوي شریف الله حقانی وایي د یاد ریاست اساسي موخه دا ده چې په دولتي ادارو کې دینی او اخلاقی کمزوري له منځه لاړې شي او یو بشپړ اسلامي چاپیریال رامنځته شي څو د اسلامي احکامو پلي کول یقیني شي. دعوت ارشاد ریاست د لارې په ټول وزارتونو کې الحمدلله هغه د فکر جوړښت د نظر جوړول دې باندې الحمدلله کافي کار شوی دی او په آینده کې ان شاء الله په دې باندې امید دی چې نور کار هم زیات شي. نور هم زموږ د دې پرسونل او د اسلامي امارت د ټول پرسونل عقیده او نظر او فکر او اعمال جوړ شي، صورت او سیرت اصلاح وشي چې په ټول وزارتونو کې او مستقل ریاستونو کې دعوت ارشاد ریاست په دې باندې کار کوي چې زموږ د دې پرسونل نظر فکر څنګه جوړ شي، د دوی اصلاح څنګه وشي، د دوی ښه تربیت څنګه وشي، اسلامي نظام سره دوی څنګه وابسته پاتې شي او دغه اعمال او دینداری د مانځه اقامه د مجموع کې د معروفاتو اقامه د منکراتو ازاله دې ته دغه پرسونل عقیدتاً تیار شي، قلباً تیار شي، ذهني جوړ شي، دا اومني چې دا کومه خبره مونږ ته کیږي دا اسلام دی، د الله پاک دین دی. ښاغلی حقانی زیاتوي چې د دعوت او ارشاد لوی ریاست په پلان کې لري څو د تعلیمي نصاب تدریس، دینی ازموینو او اصلاحي برنامو په مرسته د امارتي کارکونکو دینی پوهه لوړه او د هغوی سیرت، فکر او اخلاق د اسلامي اصولو مطابق برابر کړي. یاد دې وي چې د دعوت او ارشاد لوی ریاست نه یوازې دا چې د هر وزارت او خپلواکي ادارې لپاره ځانګړې څانګې لري بلکې د دیني اصولو دودولو لپاره یو مهمه څانګه بلل کیږي چې هڅه کوي د اسلامي ارزښتونو د پیاوړتیا ترڅنګ د افکارو اصلاح او کاري چاپیریال د اسلامي اصولو پر بنسټ تنظیم شي. دا په داسې حال کې ده چې یاد ریاست په هڅه کې ده چې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت له اړخه په وزارتونو او مستقلو امارتي ادارو کې د خپلو اړوندو څانګو سره په بشپړه همغږۍ د دعوتي چارو لپاره اړین فرصتونه برابر او د یادې برخې ستونزې او اړتیاوې حل او تأمین کړي. مولاي صل وسلم دائما أبدا.